معاذ بن جبل ویلم ول زه چې پر تی ډېر بیریږم زه چې پر تی ډېر بیریږم هغه دا دی چې دغه ښځې نه دي ښځې دا به د شام او د یمن اعلی پولداره اعلی کاټن واغوندي اعلی شي اعلی والمالداره سړی به ستړی کې او غریب سړی به د داسې شانو مکلف کې ورسولی به نشي ورکولی چې خالد دا ښځې پر تی غالب شي دا ښځې پر تی غالب شي واسې پوښتنه وکړي یوه ښځه د خاوند راضي نه ده وای تا کړي زما سره څه دي ظالمې ما ستا سره دا وکړو ما خپل شیرین پلار چې لاس به پورته کوي زه به جهنمي وم زه به جنتي کېدلم زما شیرینه ادې چې لاس به پورته کوي زه به جهنمي وم د دې په لاس دعا زه جنتي کېدلم ما ستا دپاره هغه پرېښول ما ستا دپاره پرېښول ته وایه تا کړي څه دي زما سره نو معاذ بن جبل ویلی ول چې ډېر زه پر تی بیریږم هغه دا دی چې دغه ښځې یواره لباس درته بدل کړي د شام اعلی کاټن او د یمن اعلی پولداره چادران پړونام سر کې مالدار سړی به ستړی کې په ډېر وړلو راوړلو چې پلانۍ شی راوړه پلانۍ یاره خو زموږ ته د ودوسې قیاس کې یاره دوه یاران دي هغه وایي زه به دا زما لور ستا و زوی ته درکړم هغه وایي ټیک د وروره ښه دی زما لور ښه ده ستا زوی هم ښه دی سره پیژنو هم دا رواجونه به هم نه کوو بس صحیح د دوه به پر اوږدوا چې وکړي او دا خبره شوه ای بله بلا خبره شوه خالي ورته ګوره خالي ورته ګوره چې تا 50 واره خالي کټفیس له اصلي کني خالص د یوه ګلټ د میچینګ دپاره چې تا اصلي تا ذلیله کوي که نه دا معاذ بن جبل ویلی پر هېڅ شي نه بیریږم پر دا بیریږم چې ښځې به تی ستړي کړي عمر فاروق ویلی کومه ښځه چې ستا کور والا تا ته خبره وکړي اولټ یې واخه په هغې کې خیر دی او د قیامت علامت دا ده چې خلک د خپلې کور والا سره مشوره کوي زموږ هغې خو وروره تنخواداره خلک زموږ یاران تنخوا واخ کور والا ته ورګدی بیا غم نه شي به د دې زړه غوښتي هغه شي د دې زړه د قیامت لوی علامه ده ها علما فرمایي د شیدو په حواله د کښنی چې پرې کوي کیا د کور والا خبره ومنه بل به د دې خبره د منلو اجازه نشته بالکل نشته ولته وای خبره کې خیر دی لقمان حکیم زوی ته ویل ول زوی ده ولها ول شش نه ده شه هغه ولیشه چې کومه ده ادا الله ولیه چې بوله دا غي سره بلا پاک کوي احتیاط کوي نور نه درته وایم هغه ښه ښځه نه ده د هغې په باره کې بله احتیاط کوي خامخا به کوي